په ملیونونو په اربونو کربونو ریالونه روپۍ ډالري مسلمانان لګوي هر کال په چکرو باندې یو ورځ دا ونه وي چې دا پیسې بندې کوي چې غریبانو ته پوه خو صرف حج او عمره مغې ته ده په اربونو کربونو پیسې په لوبو کې په لهو لعب کې لګي یو ورځ چا ونه وي چې دا پیسې نورې مه لګوئ غریبانو له ورکوي څومره پیسې مسلمانان په اسراف کې لګوي یو کپړې ته ضرورت نشته علي یو ډوډۍ ته ضرورت نشته علي یو شي ته کور کې ضرورت نشته علي کورونه غټ غټ جوړوه بنګلې غټې غټې جوړوه او غټ ګاډي ډېر شی رااله او یو شی او بل شی چا یو ورځ ونه وي چې دا اسراف مه کوئ د خپل ګاونډي ته پوه شو وکړه که چې کله د حج او د عمرې مسله راشي نو ای حاجي د ګاونډي ته پوه شو وکړه نو په حج باندې څو لګي حج باندې خو 2-3 لکه روپۍ لګي په چکرو دې څومره وی ولګولي په عیش او عشرت دې څومره ولګولي یو ورځ دې ونه وي چې دا پیسې لګي کنټرول کړي د غریبانو پکې ته پوه شو